نیب نو دا NAB نیشنل اکاونټیبلټي بیورو دا اداره کله جوړه شوه چا جوړه کړه نو جنرال پرویز مشرف چې کله د نواز شریف حکومت لري که 12 اکتوبر 99 نو د هغې نه یو میاشت بعد په 16 نومبر باندې نیب په نوم باندې اداره جوړه کړه د ادارې کار سو په دې ملک کې چا کرپشن کړی دی د هغوی شاته تللو انکوایري کول د یو سړي باره کې چې چېرې داسې څه د دوی شک وي نو د هغې سسپیکټډ خلکو باندې ریفرنس دایر کی نو ریفرنس نه پس چې کوم دی نه دوی د هغې انکوایري او انویسټیګیشن شروع کی نو که چېرې په هغه باندې هغه ثابت شي نو بیا دوی د هغې شاته ځي او د هغه نه هغه پیسې اخلي د دوی خپل جیلونه دي خپل عدالتونه دي نو نیب چې کوم هیډ آفیس دی هغه اسلام آباد کې دی او څلورو وړو صوبو کې ریجنل آفیسز دي لکه نیب پېښور نیب لاهور نیب کراچي نیب کویټه نو دا د دوی ریجنل آفیسز دي او د ټول ملک نه نیب یو مشر چې هیډ هغه د چیرمین 3 کاله پس چیرمین بدلیږي اوس نیب تر اوسه پورې څومره پیسې د خلکو نه ریکور کړي دي چې چا کرپشن کړو نو د نیب د چیرمین د وینا مطابق دا د 250 ارب روپو نه لکه 2.5 ارب روپو نه سیوا پیسې دی ریکور کړي دي نو آیا د نیب ټول کار سم روان دی نو نه دې سره څه کنټراورسیز هم دي کنټراورسیز دا دي چې یو د نیب طریقه چې کومه ده نه دا غلطه ده لکه د ټولو ډومبی خو دا خبره چې هر څوک پرې پوهېږي چې نیب د کرپشن د شک په بنیاد باندې په چا باندې کیس جوړ کی او بیا هغه گرفتار کی نو نیب سره اختیار شته چې ارست وارنټ جاری کی نو ارست وارنټ ولې جاری کی او هغه سړی گرفتار کی نو هغه سړی اوس شپږ میاشتې جیل کې دی یا کال جیل کې دی هر څومره وخت چې جیل کې دی د هغې نه پس چې کوم دی نه نیب عدالت کې کیس وچلیږي او اخره کې هغه سړی بېګناه ثابت شي نو اخره کې چې هغه سړی بېګناه ثابت شي نو ده چې شپږ میاشتې یا کال دننه تېر کو نو دا خو غلطه وشوه یو دا غلطي ده دویمه دا غلطي ده چې را شپږ میاشتې او کال کله به د باندې کیس چلیږي نو هغه په میډیا کې هر ورځ چې کوم دی خبرونو کې راځي نو هغه سړی بدنام هم شي نو د دې وجې نه د فوج یو بریګیډیر باندې چې کله د ریفرنس دایر کو کیس جوړ کړه هغه بله ورځ په خپل کور کې خودکشي وکړه او یو بل مثال دا دی چې د پنجاب یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر وي سی باندې د کرپشن کیس جوړ کو هغه گرفتار کو او هغه چې کله کمره عدالت ته راوستو نو هغه ته یاد کړای لګولې وي کنه هغه چې کمره عدالت ته راغی نو هغه وکیلان چې کوم نو هغه د هغه په احترام کې پاسېدل چې دا زموږ استاد دی د سرګودي یونیورسټۍ پروفیسر هغه د نیب په تحویل کې دننه چې کوم دی نو مړ شو او چې کله هغه دننه مړ شو او دوی ول هغه لاش بار راوباسو پوسټمارټم دپاره او د دې لپاره هسپتال ته راړی شو نو د هغه لاش تات کړای لګېدلې وي نو دا څومره د توهین یوه خبره ده بل دغه شان دا چې کوم سیاستدانانو باندې کیسونه دي نو هغه سیاستدانان دا وایي دي که خو څه سیاستدانان داسې هم دي چې هغه د ملک په ډېرو غټو غټو څوکو باندې پاتې شوي دي لکه په وزیر اعظمان پاتې شوي دي نو وزیران پاتې شوي دي نو دا خلک چې کوم دي نو دوی خو اوس دوی له خو عزت ورکول پکار دي نیب وایي د دوی نه چې تحقیقات کوي نو څه په داسې طریقې کوي چې اوس برتي شوی د 16 د 17 د 18 ګریډ سړی چې کوم دی نو دکه وزیرانو او وزیر اعظمانو سره په داسې طریقه باندې خبرې کوي چې هغه په ځان له د هغه یو انسلټ دی بل د نیب دا کار دی چې نیب باندې د پخوا نه همدغه شان چې حکومت بدل شي او بل حکومت راشي نو د نیب دا کاروایی اکثر د هغې پخواني حکومت د تیر شوي حکومت خلاف وي نو ډېر خلک وایي چې دا نیشنل اکاونټیبلټي بیورو لکه کومې احتساب کمیشن چې احتساب به کوي وایي دا د احتساب نه سیوا د انتقام اداره جوړه شوې ده اگر چې ویلی شي چې نیب آزاد دی خو نیب مکمل طور سره چرې آزاد نه دی او حکومت استعمالوي